راځو موږ د نامساواتو ګرافونه رسمو. دلته موږ سره نامساوات دي چې وای کوچنی او مساوي له 4x جمع 3 دی او دې ګراف دا معنی چې موږ ټولې هغه نقطې په د ایکس وای په مستوي کې وښیو چې دغه شرطونه ورسره صحیح کیږي یا صدق کوي. نو دې دپاره ښه خبره ده چې موږ دغه نامساوات چې کوم دي کوچنی او مساوي باندې وویشو، ځکه چې موږ کولی شو وای مساوي 4x جمع 3 ګراف رسمولی شو. دا مساوي کیږي خپله وای کوچنی له 4x جمع 3 یا دا د یا نښه ده وای مساوي 4x جمع 3 او دا کار موږ ځکه وکړو چې موږ کولی شو دغه ګراف ډېر په اسانۍ سره رسم کړو. نو راځم زه دلته ورته د ایکس وای محورونه جوړومه. نو دا شو د وای محور او دا شو د ایکس محور. اوس راځو دې کې موږ د وای مساوي 4x جمع 3 ګراف رسمو او موږ کولی شو چې وښیو چې دا د وای سره د تقاطع نقطه ده، معنا x 0 وای 3 نو x 0 وای 1 2 3 دا ټکی راغی. همدارنګه که چیرې x ته موږ یو قیمت ورکو وای به 4 واحده بدلون کوي ځکه چې څو دی میلانې 4 دی. نو راځو لیکو چې x که چیرې یو شي نو وای به دې نه بعد 4 واحده بدلون کوي 1 2 3 4 دا نقطه راغله. دا دوه ټکي شول، کولی شو یو نقطه دی خو هم لاړ شو. که چیرې x منفي 1 ته لاړ شي دې نه شاته لاړ نو وای به 4 واحده ښکته راځي 1 2 3 4 دې ځای کې دا نقطه به راشي. اوس راځو دې نه یو مستقیم خط تېروو. زه به خواري وکړم چې دې نه یو مستقیم خط داسې تېر کړم. نو دا ګراف د دې موږ ته په لاس راغی. دا د څه شي ګراف شو؟ دا ګراف دی د وای مساوي کیږي 4x جمع 3. اوس راځو دا ګورو چې وای کوچنی له 4x جمع 3 څه معنا لري. موږ پوهېږو چې دغه قیمتونه ټول په دې نامساواتو کې صدق کوي، خو اوس دلته موږ سره کوچني قیمتونه هم شته دي. نو راځو دا هم پیدا کوو. x ته به قیمتونه ورکوو. که چیرې موږ وایو چې x مساوي 0 شي نو وای به څو کېږي 4 په 0 کې 0 نو وای پاتې کېږي وای کوچنی له 3 څخه. نو وایو چې وای به کوچنی له څو څخه وي؟ کوچنی له 3 څخه وي. که چیرې همدارنګه x مساوي منفي 1 شي x مساوي منفي 1 نو وای به مساوي وای به کوچنی له څو څخه راځي. نو x چې منفي 1 شو 4 په منفي 1 کې منفي 4 منفي 4 او 3 دا شو منفي 1. همدارنګه که چیرې x مساوي 1 شي نو وای څو کېږي؟ وای به کوچنی له څو راځي 1 په 4 کې 4 او 3 اوه وای به کوچنی له 9 څخه راځي. نو راځو اوس دا قیمتونه په دې ګراف کې ښیو مونږه. نو لومړی راځو مونږه دا قیمت د دې ګراف پکې جوړو. نو x چې مساوي 0 شي دا نقطه ده وای مساوي د څو 3 نه کوچنی راځي. نو x مساوي 0 وای کوچنی له 3 نو ټول دا قیمتونه دي. نو مونږ راځو دا قیمتونه پکې ښیو دا ټول په دې کې صدق کوي. همدارنګه بیا راځو که چیرې x مساوي منفي 1 شي دا قیمتونه راخلو پکې دا پکې ښیو. نو وای څو کېږي؟ کوچنی له منفي 1 نه کېږي. نو دلته x مساوي منفي 1 وای کوچنی له منفي 1 نه ټول دا قیمتونه راخلي دا پکې صدق کوي. همدارنګه که چیرې راشو x مساوي مثبت 1 ته دا قیمتونه پکې وضع کېږي. نو دا به مساوي شي وای ټول څو کم قیمتونه له 9 څخه کوچني قیمتونه دا قیمتونه ټول په دې کې راځي. او په ورته ډول که چیرې موږ هر یو x راواخلو د بېلګې په ډول دا x راواخلو دې دپاره موږ د وای یو قیمت لرو په دې ځای کې. نو معنا دا چې په دې کې ټول هغه قیمتونه خپله دغه د وای قیمت او د وای څخه ټول کوچني قیمتونه دا ټول په دې کې چې شی کېږي صدق کوي او دا نامساوات ورسره صحیح راځي. په دې شکل باندې دا قیمتونه ټول پکې راښکاره کېږي. نو اوس که چیرې موږ همدا کار د x د ټولو قیمتونو لپاره تکرار کړو نه یوازې دا چې موږ به دا یو قیمتونه د دې په ګراف کې ښودلي وي کوم چې په خپله په دې کرښه باندې پرتې دي بلکې ټول هغه قیمتونه چې له دې څخه کوچني دي هغه به هم موږ په دې ګراف کې ښودلي وي. نو موږ به دا شکل دا برخه ټوله د دې ښودلي وي دا. نو په دې شکل به موږ دا مساوات رسم کړی وي. نو دا په اصل کې څه شی دی؟ دغه مستقیم خط دی او ورسره د دې لاندې چې د مستقیم لاندې چې څومره کرښه ده چې دلته موږ په دې خطونو سره وښوده دا ټول د دې لپاره راځي د دې ټولو ګراف دی. ښه که اوس دلته
کوچنی او مساوي نښه نه وي بلکې یوازې د کوچنۍ نښه وي مساوي ورسره نه وي نو بیا موږ دغه ګراف د خط دا پکې نه حسابولو او هغې دپاره بیا طریقه دا وه چې موږ دا خط څنګه ښوده داسې مات خط ښوده چې نیم ښکاري او نیم نه ښکاري په دې شکل باندې ځکه چې په دغه صورت کې موږ سره بیا پکې دا نه و شامل دا پکې نه شاملېده دا پکې له منځه تله یوازې موږ سره هغه قیمتونه راتلل چې د دې مستقیم خط په ګراف کې نه وي شامل خو د دې نه کوچنی یا د دې نه لاندې کوم قیمتونه وي هغه ټول پکې راتلل بیا نو راځو اوس داسې یو مثال کارو چې هغې کې دا مساوي نښه نه وي نو راځو وای لوی له منفي اکس پر 2 منفي 6 ګراف رسمو دې ګراف د رسمولو لپاره موږ راځو لومړی د وای مساوي منفي 1 پر 2 اکس منفي 6 د دې مستقیم خط ګراف اول رسمو تر څو بیا د دې نه لوی قیمتونه موږ څنګه کو هغه ګراف کو دې لپاره زه راځم دلته د اکس او وای ګراف محورونه جوړوم نو دلته موږ سره د وای محور شو او دلته موږ سره د اکس محور شو موږ پوهیږو چې د وای محور سره تقاطع نقطه څو ده منفي 6 د اکس چې صفر شي وای منفي 6 کېږي نو راځو دلته ګورو 1 2 3 4 5 6 دا منفي 6 دا نقطه شو همدارنګه موږ پوهیږو چې د میلان چې دی څو دی منفي 1 پر 2 دی معنا دا چې که چیرې موږ په اکس کې 1 واحد لاړ شو 1 واحد لاړ شو 2 واحد لاړ شو نو وای کې به منفي 1 واحد ځو یعنی 1 واحد به پکې ښکته ځو نو دا به دلته راشي دا نقطه همدارنګه که چیرې په اکس کې 2 واحده شاته لاړ شو 1 2 نو په وای کې به 1 واحد پورته ځو دې ځای پورې دا نقطه بشي اوس دې نه موږ ګراف رسمو تیرو نو داسې یو ګراف به تیریږي چې د درې واړو نقطو څخه داسې تیر شي نو دا ګراف د څه شو دا ګراف شو وای مساوي کېږي منفي 1 پر 2 اکس منفي 6 نو اوس راځو ګورو چې دلته زموږ نامساواتو کې د مساوي نښه نشته یوازې هغه قیمتونه دي چې هغه له دغه معادله کې وضع کوو او څه شي د قیمت څخه لوی راشي نو که چیرې موږ د اکس یو قیمت راواخلو دلته یو د اکس یو کیفي قیمت راواخلو او دې دپاره موږ دا د وای لپاره حل کوو نو موږ ته دلته یو نقطه په لاس راځي دې ځای کې خو دا چې زموږ نامساواتو کې یوازې لوی قیمتونه دي مساوي قیمتونه نشته نو دا ټکی خپله پکې نه راځي نو دلته به بیا موږ داسې یو ټکی رسمو چې هغې منځ تش وي معنا دا قیمت پکې شامل نه دی نو ټول هغه قیمتونه چې بیا له دې څخه څنګه وي لوی وي دغه قیمتونه دا به ټول بیا په دې کې راځي کوم چې له دې نقطې څخه لوی وي همدارنګه که چیرې موږ یو بل اکس راواخلو دې ځای کې بیا به راځي دلته به یو ټکی پلاس راځي چې هغه به خپله په دې حل کې نه وي شامل د دې قیمت هغه خپله به د هغې نقطې قیمت نه وي شامل خو دې نقطې نه ټول لوی قیمتونه به بیا پکې څنګه وي دا به پکې شامل وي داسې په دې شکل باندې ټول د دې څخه پورته یا لوی قیمتونه به په دې کې شامل وي نو ټول د وای هغه ټول قیمتونه چې هغه دغه نامساوات پکې صدق وي هغه دې کې شاملي کوم چې عبارت دي له دغه ساحې څخه چې د خط نه چېرته دي پورته واقع دي دا قیمتونه ټول چې دي دا د دې حل دی خو خپله هغه نقطې چې د مستقیم خط پر مخ شامل دي هغه پکې نه دي شامل نو چې هغه پکې شامل نه دي موږ راځو د هغې لپاره دا مستقیم خط داسې شکل ته جوړوو چې نیم وصل وي او نیم نښتی وي او قطع شوی وي په دې شکل تر څو موږ پوه شو چې خپله د کرښې په مخ چې کوم قیمتونه دي هغه پکې نه دي شامل کوم چې د کرښې نه لوی قیمتونه دي هغه ټول پکې شامل دي نو د دې نامساواتو حل څه شی شو یوازې همدغه قیمتونه دي چې دغه مستقیم خط نه پورته واقع دي دا د نامساواتو ګراف دی دا شکل